بسم الله الرحمن الرحیم. مکې معظمې نه دی روان شو، سورت فتح خو نازل شو. رسول الله تعالی مخکې ویلې ته چې ورشې هغه چې کوم پاتې دي اتخذ پاتې د عذر دی وجه نه په دروغو به عذرونه درته ویې خو ته به پوهېږې چې دا منافقین دي. او زه خیبر تا ته په فتحه در کوم خو دغه کسان به بیا نور څوک دا چې مخکې درنه پاتې شوي هغه به بیا نه بیایي. کله چې دی راغلو مدینې منورې ته خلک خو پوه شو چې موږ خطا شو. دې خو دا خیال و چې دا به ژوندي بېرته رانیسي. نو کوچیان هم راځه عذرونه ورته ووایه، موږ خو معلومه مشغوله کړي، ته خو موږ ته مخبرت سوالونه وکړه چې الله مو وبخي. دا نور به ورته راتله. کله چې د خیبر بندوبست شروع شو دلته اوس د دې زړه ته ولوېده چې اوس دا نیسي. ولې مدینه منوره د خیبر او د مکې معظمې په داسې طرفینو کې ده. یوه طرف ته خیبر ده، یوه طرف ته مدینه مکه معظمه ده. مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه دښمنانو په مابین کې و. اقدام یوه طرف ته هم نشو کړی چې د مکې معظمې طرف ته تللی. د خیبر د یهودو نه ډارېدو چې په مدینه منوره به حمله وکړي. چې د خیبر طرف ته تللی د مکې معظمې د مشرکینو نه ډارېدو، ځکه یهود هم بنو قریظه مردار کړي وو که نه، یو سره خو هم جنګونه راغلي وو. د مکې معظمې سره د صلح یوه ګټه دام شوه چې جنګ یک طرفه شو، د مکې معظمې د خلکو نه بېغمه شو. د خیبر طرف ته چې اراده وکړه دا چې کوم پاتې و ده ورته ویل موږ هم در سره ځو. ده ورته ویل نه نشته، الله اجازه نشته، نه ته د موږ سره حسد کوې. الله په دا ټوله خبر کو دی به بیا دا درته ویل. ځکه دلته اوس امید غنیمتو ده چې دا یې ولید چې الله دا نصرت ورکړ. اوس دلته د غنیمت لپاره بس برای د ذاتي دایم درېږي، بیا به اعتراضونه په تا کوي. سیقول لک المخلفون، زر ده چې وګویې تا ته هغه وروسته پاتې شوي خلک چې مکې معظمې ته نه دي درسره تللي، من الاعراب د کوچیانو نه. څه به درته ویې؟ شغلتنا اموالنا، موږ مشغوله کړي وو مالو خپلو و اهلنا کورو خپلو، فاستغفر لنا، موږ ته مغفرت وغواړه د الله تعالی. یقولون بألسنتهم، ویایي دغه پاتې کېدونکي دا منافقین په ژبه ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې په زړه کې یې نه وو. قلت ورته ویایه فمن یملک لکم من الله شیئا، څوک مالک دی د تاسو لپاره د الله د عذاب نه د څه شي؟ ان اراده بکم ضرا، که الله اراده د ضرر در وکړه څوک به مو تر خلاص کړي، او اراده بکم نفعا، که الله اراده د ګټې وکړه څوک به در نه منې کړي. بل خدای شته؟ نه. بل کان الله بما تعملون خبیره، دا الله تعالی په عمل چې تاسو کوئ خبردار. بل ظننتم، دا عذرونه باندې اوس مه کوئ چې موږ مال مشغوله کړي وو کورو، نه، تاسې دا خیال و چې رسول الله به بېرته ژوندی رانشي. بل ظننتم ان ينقلب الرسول، تاسو ګمان و چې بېرته به نشي راوګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم والمؤمنون الى اهلهم، خپلو کورو ته ابدا همیشه. وزوین ذلک فی قلوبکم، او دا خبره ښایسته شوې وه د تاسو په زړو کې. وظننتم ظن السوء، تاسو ګمانونه کول په الله باندې په بد ګمان سره. وکنتم قوما بورا، تاسو وایي د الله په علم کې یو قوم هلاک کړی شوی. ومن لم یؤمن بالله ورسوله، هر څوک چې ایمان رانوړي په الله تعالی او په رسول د الله تعالی، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، موږ بېشکه تیار کړی د کافرانو ته اور لمبې ویونکی. ولله ملک السماوات والارض، خاص الله لره پاچاهي د اسمانو د ځمکې ده. یغفر لمن یشاء، مغفرت کوي هغه چا ته چې خوښه شي. ویعذب من یشاء، عذاب ورکوي هغه چا ته چې خوښه شي. وکان الله غفورا رحیما، ده الله تعالی غفور او رحیم ذات. سیقول المخلفون، زر ده چې وګویې دا وروسته پاتې کېدونکي خلک څه وخت؟ اذا انقلبتم الى مغانم، چې کله تاسې روان شئ غنیمتو ته. ګورئ د الله زیری دا نو ګواکې لکه اوله نه چې غنیمت ته روان یې، لتأخذوها، چې تاسې هغه غنیمتونه راټول کړئ راوایخلئ. دا منافقین چې دا پاتې دي دا به درته ویې ضرورونه نتبعکم، موږ هم پرېږدي چې موږ هم در سره لاړ شو. یریدون اراده لري ان یبدلوا کلام الله، چې د الله کلام بدل کړي. الله خو دا حکم دی چې صرف هغه خلک به بیا چې د حدیبیې دي. قل لن تتبعونا، ته ورته چې هرګز تاسې د موږ متابعت نشئ کولی. کذلکم قال الله من قبل، دغه شان الله پخوا ماته ویلي دي. فسیقولون، دوی به ویل چې نه الله نه دي درته ویلي، بل تحسدوننا، تاسې د موږ سره حسد کوئ. خو دغه عین کافر ده چې دغه ویلي چې رسول الله ته ګناه ثابتي، حسد ګناه کبیره ده که نه ده؟ خو دغه عین د کفر دلیل ده. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، داسې نه ده لکه دوی چې بلکې دوی و چې نه پوهېدل په دین د اسلام باندې مګر هم ډېر کم. قل للمخلفین من الاعراب،
ته ووایه هغه پاتې کېدونکي ته د دغو کوچیانو نه اوس خو اجازه نشته چې خیبر ته راسره ځئ خو چې ډېر نه درېږئ بیا یو بل جنګ را روان ده کرنلان یې هغه ته بیا تکړه شئ څوک یې د تبوک جنګ څوک یې نه هلته خو جنګ نه وشو د مسیلمة الکذاب چې د صدیق اکبر په وخت کې وشو سخت بدترین سخت جنګ شوی ده څلور زره شاوخوا صحابه پکې شهیدان شوي دي خو خدای پاک فتحه ورکړه صدیق اکبر کامیاب شو هغه د نبوت دعوه یې چې کړې وه هغه یې مردار کړو او د هغوی په زرګونو انسانان ورکړه او نور یې په غنیمت ونیول ستدعون زر د تاسې به وبلل شئ الى قوم یو قوم ته اولي بأس شدید چې خاوند یې سخت جنګ دي تقاتلونهم چې تاسې به وجنګېږئ د دوی سره او یسلمون یا به دوی اسلام راوړي فإن تطیعوا که تاسې اطاعت وکړئ یؤتیکم الله اجرا حسنا بیا به الله تاسې ته هلته اجر درکړي اوس اجازه نشته وإن تتولوا او که تاسې وګرځېدئ د هغه جنګ نه کما تولیتم من قبل لکه مخکې چې ګرځېدلي وئ د حدیبیې د تاګ نه يعذبكم عذابا أليما بیا به الله عذاب درکړي عذاب ډېر سخت ليس على الأعمى حرج نشته په ړندو باندې څه ګناه ولا على الأعرج حرج نشته په ګوډانو باندې څه ګناه ولا على المریض حرج نشته په مریض باندې څه ګناه چې پاتې شوي وي ومن يطع الله ورسوله هغه څوک چې اطاعت کوي د الله او د رسول د الله تعالی يدخله الله بداخل کې جنات جنتو ته تجري چې بهیږي من تحتها لاندې تر بنګلوی الانهار ویالې ومن يتولى او څوک چې مخ وګرځوي د احکامو د الله تعالی نه يعذبه عذابا أليما الله به عذاب ورکړي